ماته لاندې ویشتو جوړ خوشحاله اوسئ او بیا هم ستړي مه شئ د فرانسوي ژبې زده کړې ته. د نن ورځې د درس موضوع ده ناروغه احساس کول. Se sentir mal. Se sentir mal. ناروغه احساس کول. Où est l'hôpital le plus proche? Où est l'hôpital le plus proche? نږدې روغتون چیرته دی؟ Pharmacie. Pharmacie. درملتون یا دواخانه. Dentiste. Dentiste. د غاښونو طبيب. Dentiste. د غاښونو طبيب. Docteur. Docteur. Médecin. Médecin. طبيب. Centre médical. Centre médical. روغتیايي مرکز. Centre médical. روغتیايي مرکز. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. زه ښه احساس نه کوم. Je suis malade. Je suis malade. زه ناروغ یم. J'ai un rhume. J'ai un rhume. زه زکام یم. Mal de tête. Mal de tête. سردرد. Mal de ventre. Mal de ventre. د ګیډې درد یا د خېټې درد. Mal de dos. Mal de dos. د ملا درد. Asthme. Asthme. سالنډۍ یا سابندي. Tout. Tout. ټوخی. Constipation. Constipation. قبضیت. Constipation. قبضیت. دیابت. دیابت. شکر ناروغۍ ته دیابت وایي. دیابت. شکر ناروغي. وبخښئ دلته ناروغي پاتې شوې ده په بښنې سره. دیابت. شکر ناروغي. دیارې. دیارې. نس ناسته. Fièvre. Fièvre. تبه. Fièvre. تبه. La grippe. La grippe. والګي.
والګی هغه مریضي ده یا هغه مریضۍ ته وایي چې کله یو شخص هم سردرد وي هم یې زکام وي هم تبې نیولی وي هم ټول ځان درد کوي هغې ته والګی وایي او په فرانسوي کې ورته لاګریپ وایي. mal de gorge د ستوني درد mal de gorge د ستوني درد. الرژي یا حساسیت چې ورته وایي الرژي حساسیت. Avez-vous du paracétamol? آیا تاسو پاراستامول لرئ؟ vomi استفراغ. J'ai le vertige زه ګنګس یم. J'ai le vertige زه ګنګس یم. nauséeux زړه بدوالی. tremblotant هغه مریضي ده مثلا یو شخص باندې رپې ولګي مریض وي او مریضۍ کې پې هغه رپې لګېږي یخني کېږي نو هغې یخنۍ ته هغه رپېدو ته چې دی tremblotant ورته وایي tremblotant. Ça me fait mal درد کوي. Ça me fait mal درد کوي. J'ai terminé mes médicaments ما خپل درمل بشپړ کړل. J'ai besoin d'un docteur qui parle anglais. زه یو ډاکټر ته اړتیا لرم چې انګلیسي خبرې کوي. infirmière nurse. chirurgien جراح. opération عملیات. Je crois que c'est cassé. زما په اند دا مات شوی. نو د نن ورځې درس مو تر همدې ځایه پورې و. الله دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي او څه ترې زده کړئ او تر بلې ویډیو مو په پاک الله سپارم. هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love